کوربه ته وایم چې تاسو کوشش وکړئ چې هر سړی راجیګوي څنګه جاجي صاحب محترم خلاص مخ ناس دی ټول دنیا یې ویني. دغه سه هر شخص نه درخواست کوم هغه د سوال وکي، وخت به نه ورکړي چې د سره بحث وکي، سوال دی وکي چې سوال کمپلیټ کو هغه به راښکته کې بیا باجي صاحب ورته جواب ورکړي. هغه ته وزه سټډیو ته لاندې لاړ شه کینه او باجي صاحب تعالی جواب درکړي. ختمه خبره. نو ډیره زیاته مننه یارانو، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او بیا درته کړو سلامونه کوم. خوشاله اوسئ. ډیره مننه تاسو نه او خراغلاسو توایو د اسلامي امارت امیر المؤمنین مولوي صاحب نیازي صاحب ته خراغلاس وایو. د لیدونکو اوریدونکو نه مو هم دغه غوښتنه ده چې دغه لایف شیر کې چې زموږ سره مولوي صاحب را سره دی په سټوډیو کې همچنان مولوي صاحب ته او په کوټه کې کوم ملګرو ته ټولو ته زما سلامونه او نیکې هیلې وایم. ایډیس او زریو هارون شاه او نور لیدونکي چې هر هغه کس راځي دلته به کامره خلاصوي چې لاندې کامره خلاصه کړله نو هغه کس به موږ راپورته کوو چې اعتباري سو او موږ پوه سو. مننه مولوي صاحب محترم. زموږ د نننۍ موضوع چې ده د پنجاب او روس او د ایران غلامان په تیښته د صلح میز په ایښی دی، یعنې په قدر د دوحې نه. اولا به ستاسو ته دغه موضوع نظر اورو، مخکې به بیا په سوالو باندې ځو. مولوي صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه واصدق القائلين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. صدق الله العلي العظيم. زه بیا هم ټولو ګډون کوونکو ته سادي سټوډیو ټولو ګډونکو ته مجرمانو ته او د افغانستان مؤمن او مجاهد ولس ته او د افغانستان ټول مهاجر او داخلي افغانانو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله یو چې نن تاسو سره په دې پروګرام کې ګډون لرو او تاسو د موضوع مطابق او سره زیات څه خپل یو موضوع ورسره زیاتوم چې د افغانستان موجوده سیاسي اوضاع او د قطر میشتو یا پاکستان میشتو یا د روس او د ایران او د پاکستان او د کفري نړۍ ائتلافیانو ځغاسته او شاته تګ د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو د سلسله او په دغه وخت کې د دوی سفرونه و دغه گاونډي هوادو ته یا فرا گاونډي هوادو ته او د ایران د لوی یرغلونو او د لوی تجاوز سره چې په هر شپه باندې په زرو ایراني لښکرې د لبنان تر بامیانه د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې دا ټول اعمال سره روان دي. د دې ټول عوامل زه تاسو ته ښیم. الله تعالی په قرآن کې وایي آیات زه تاسو خبر درکوم پر هغه خلک چې د هغه زیانکار چې موږ په افغانستان کې سعی مو کوشش مو په افغانستان کې هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. دوی په د موجوده دنیا کې د دوی کوششونو تلاشونه ټول ختم شوي دي، ورک شوي دي و دوی ګمان کوي چې موږ ښه کار کوو. ګورئ ټول افغانانو ته تاسو نو ته تاسو موجوده په دې بلاد کې زموږ سره ګډون لري یا زموږ خبرې اوري. زه ټول ته دا خبره کوم چې په دغه موضوع چې اوس موږ ته غواړو چې خبره وکړو په دې موضوع موږ بار خبرې کړې دي د نن څخه د وکاله د مخکې ما دا خبره وکړله چې د طالب په نمایندګۍ چې څو کسان قطر ته لاړل ما هغه وخت په هغه طالبانو په منځ کې دا ورته وویل چې دا تاسو رکنیت کوئ دا یو دا غیر شرعي عمل دی. بل تاسو د پاکستان نمایندګۍ لپاره لاړل، تاسو خپل اختیار بلال ته نه لرئ، تاسو د امریکای او لوی اډې ته لاړل، هلته بیا تاسو خپل په خپله خبره نشئ کولی. تاسو تک په قطر کې دا د پاکستان په اشاره او په خوله باندې وشو، تاسو ته فریب درکړئ، چل یې درکړئ. تاسو که چیرې هلته ځئ هلته به بیا په د میز مذاکرې میز پر مخ باندې بیا خبرې کوئ. دا امکان نه لري تاسو په قطر کې ناست یاست او خبرې د افغانستان د غرونو یا په افغانستان کې کابل ته د غرونو پر سر ورختو خبرې هلته په قطر کې کوئ. دغه ذهنیت و د خلکو ته په هغه وخت کې هم نه و معلوم. دا خلکو دا فکر کولی چې موږ چې قطر ته پاکستانیان بیایي قطریان مو هلته غواړي امریکایان په دې ائتلاف یا په دې
پروګرام کې را سره شریک دي. د دوه هدف فکر دا ورته ورکړی و چې دا د اشرف غني پر ځای به تاسو په افغانستان کې قدرت ته رسي، تاسو ته واک په لاس باندې درکړي، تاسو د افغانستان مستقل خلک یاست، تاسو افغانستان ګټلی دی. دا زینتونه به ورته په داسې حال کې چې موږ دغه موجوده طالب چې قطر ته لواړی دا هلته غلبیل سو. یعنی دا معنا پاکستان په دغه وخت چې د قطر دفتر خلاصي محمد عمر شهید سو، عبید الله شهید سو، ملا عبدالله شهید سو. زموږ په نظام کې چې کوم د مخ خلک به په شمول د برادر دا په بند لاړلی، دا طالب نظام غلبیر کړلی، د غلبیر له بعد بیا په قطر کې دفتر خلاص کړي. هغه په دې خاطر باندې چې د قطر دفتر د دوی د پروژې یا د دوی د مصالحو او منافعو مطابق وچلیږي. په قطر کې بیا ته څوک نه ناس افغانستان د ګټو مطابق خبره وکړي سي. په هغه قطر کې به ناسي اوله ګټه اوله خبره د پاکستان بکی. اول ورځ موږ دا خبره وکړه چې دا قطر نتیجه نه لري، دا د افغانانو نمایندګي نه کوي. د افغانستان د مصالحو د لپاره دغه قطر دفتریان د قطر کې ګډون کوونکي او مجلسیان دا تصمیم نیونکي نه دي. دا خبره چا موږ سره نه منله. امریکا مو دې ته خوشاله، پاکستان هم دې د لپاره خپل پلانونه د کار لپاره درلودله. د دغه قطر دفتر په افتتاح باندې پاکستانیانو امریکایانو ته او دنیا او اروپا د ځانونه ډېر ونږدې کړل. په داسې حال کې چې ټول دنیا د خوا څخه پاکستان وخړ لیسته اچول شوی و. پاکستان ته چې $1 میلیارډ د کال ورکول کېدل، هغه د پاکستان د امریکا د مخالفت د وجې څخه هغه پیسې کار شوي وي. دوی راولاړ شول په دې خاطر باندې چې د خپل صبغه پاکستانیان په دنیا کې سمه کړي او دا $1 میلیارډ برته ځان ته راوګرځي. دوی ته دا خبر په ذهن کې ورکړي چې دا د طالب مادار وستي. طالب ته مې د ادرس ځای در پیدا کړي. طالب اوس په افغانستان کې هغه طالب نه دی چې 2001 کال د مخه په افغانستان کې موجود و چې کتازي به کوله په دنیا کې هغه چې دوی غوښتل هغه به کوله. دا طالب هغه طالب دی چې اوس د دنیا سره خبره کوي او په افغانستان کې د افغانانو سره د افغانانو په ګډون افغانان مشکل غواړي چې حل شي. ګوري په ځین کې په ظاهر کې دا خبره او دنیا ته پاکستانیان وړاندې کړله. دا اول ورځ ته دا وسپري دغه د قطر دفتر ناسا د قطر مذاکرات په قطر کې کوم ګډون کوونکي چې و قطر کې چې کوم تنخواه ورته حواله وي دا ټول غیر شرعي وي. دا ځکه شرعي او غیر شرعي جماعت ته وړاندې کوم. په بل میدان کې په سیاسي میدان کې ډیپلوماټیکي موضوع میدان کې دا خلک د طالب افغانانو نمائندگان نه ولا، دا د طالب نمائندګي نه کوله. دوی د پاکستان په خله خبرې کولې، دوی د پاکستان په خله لاړه ته د پاکستان سره روزانه مشوره کوله. دا یو سړی چې دوی د خپل قطر دفتر څخه وایستی هغه روزانه د هر مجلس راپورټ مکمل عیسات ورکولې. په دا خاطر باندې نو برادر او بعض خلک ودی ته ودل چې هغه د قطر دفتر څخه وایستی. بیا هم دا خلک نو لته خپل مزدوران لري، هغه مزدوران بیا اول نمبر مزدوران دي. بعضی د بیرې په خاطر باندې پاکستان ته راپورټ ورکړي، بعضی بعد دغه د پاره روزل شوي دي. ما اول دا خبره وکړه چې دا قطر نتیجه نه لري. امریکایان خطا وتلی دي لکه 20 کاله مخکې چې په دغه افغانستان کې د پاکستانیانو په وهلو باندې ځپلو باندې په دروغ باندې خطا وتله. امریکایان په افغانستان کې په موجوده منطقه کې د پاکستان څخه بغیر بل دوست نه لري. هم پاکستان ووله هم پاکستان په د ډیپلوماټیکي مسایلو کې په قطر کې خطا استله. نتیجه دا راوته تاسو وګورئ په بین افغاني مذاکراتو باندې په تړونو کې تړون سره وکړي چې دا به کوي پر لوی ښارونو به تجاوزات نه کوي. د دې ټولو سره ګوره اوی تجاوزات پر لوی ښارونو باندې وکړله. هم د ایران د پاکستان او روسانو په پیسو باندې په زرو مسلمانان افغانان بې کور کړله، ماجر کړله. تر اوسه پر خلک ماجر دي. په زرو افغانان عسکر او پولیس خلک د تمړه کړله. په زرو طالبان د امریکایانو په تیارو مړه کړله. ګوره نه هغه معاهده چې امریکایانو دوی سره کړې نه دوی مراعات کړله چې پر شارو به دوی نه ورځي، نه امریکا مراعات کړله چې پر دوی به بمبارد کولای. امریکایانو یو عسکر په مړه کړله ورلا کړې هلمند دروازو ته ورسېدله. عسکر او پولیسو هغه خلک چې د افغانستان د حکومت خلک هغه ټول په مړه کړه. دغه امریکا خپل دغه تیارو سره ورته کتل، انتظار ورته کوي ستون افغانان دلته وژل کیږي. ماښام بیا امریکایانو طرف سره فواس ولا بیا مکمله د طالب په نامه خلک دلته بیچارهګان ناپوهه د علمي سویې ټولې کمې وي. د دنیا معلومات نه درلوده په دې وضعیتو په حالاتو په قطر په دې مذاکراتو په ترتیبو نه پوهېدله. بس دغه مسکره $1 ملیون ورته ورکړل چې حالې پر هلمند ولې راسي پر کندهار باندې دا ټولې معاملې دا ټول خدعې دا ټول نیرنګونه د امریکا او پاکستان په ګډه د افغانانو د وژلو لپاره وکړله. نتیجه دا راووتله. ګورئ زما زه خبره دې ته په صراحت باندې کومه. د افغانستان دغه موجوده ګیم، دغه موجوده تلفات، دغه موجوده قتلونه، دا کور خرابیانې، دا د افغانستان سړکانو بربادي د دې په پیسه د 15 کال را په دې خوا ما اعلان کړی دی. شرعي، دینی، مذهبي
چې دغه وژنې په افغانستان کې بیا چې د هر چا په لاس باندې کېږي دا شرعي جنبه نه لري، دا بې موجبه مرګونه دي. که څوک بیا هم د پاکستان څخه یا د ایران څخه دلته افغاني عسکر وژني، دلته افغاني بل سړی وژني او دا فکر ورته کوي چې زه دلته اسلام راولم، دا ټول دروغ وایي. دا وژنې ټول د پاکستان او ایرانیانو په خوښه باندې کوي. اسلام غوښتنه تقاضا دا وه چې مسلمان د کافر د پاره باید څوک مړ نه کړي. دغه و چې په قطر کې ناست دو دلته مسلمانان خپل ملګري مجاهدین یا افغانان یا ازبکان یا چچني مجاهدین یا نور مجاهدین مړه کړله، شهیدان کړله، بچیان یې ور شهیدان کړل، ښځې ور شهیدان کړلې په زابل کې، په جلال آباد کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په غور کې دا شهیدان کړله. د ایران د مشرک ایران څخه په میلیونونو ډالر ور واخیستله، دا یې پیسې نوش جان کړلې. په دغه عمل باندې الله وایي دا خلک کافران دي. داسې خلک چې دغسې مرتکب د داسې عمل شوي او هغه بیا ځي په قطر کې کښېني، اول ته وایي زه د قطر څخه اسلام راولم، دا دروغ وایي. دا شرعي موضوع ده. زه تاسو افغانان یاست، په دا لفظ کې زما سره افغانان زه ته خبره کوم، دلیل درښیم، منطق درښیم. د دغو ژړورو سره چې بیا تاسو خبره کوئ د اسلامي دعوا سره چې تاسو مخ کېږئ چې دوی وایي موږ واقعي اسلام غواړو، دغه ورته ووایاست. اسلام واقعي اسلام خو هغه و چې تا په ازبک مجاهد په خاک افغان ولسوالۍ کې، د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د ازبک مجاهد یتل د مسعود عبدالله یتیمان په راکټانو نه شیرانوله، هغه واقعي اسلام و. هغه وخت خو دا اسلام تا د هزارګانو په موجودیت کې د هغو په ائتلاف کې د هغو په پیسو کې هغه خو شاته وغورځوئ. تاسو 15,000 کسان پر خاک افغان باندې ورپورته کړل، پر 200 مسلمانانو. دا پیسې مو د روسانو څخه واخیستې، د ایرانیانو څخه واخیستې. په قطر کې بیا ته څنګه دا وعده اسلام ما څه کوي؟ دا کوم اسلام دی؟ دغه اسلام چې زه په قرآن او حدیث کې پیژنم، دغه ستاسې اعمال خو زما دي په ذات د خدای قسم که ته ماته را پیدا کړي. دلته څو کسان په دا لیفو کې کښېنولي، شپه ورځ دا خبرې کړې، امپراتوري ته مې سقوط ورکړی، استعمار. ستاسو ټوټل کابینه تر سره پورې چې په میرانشاه کې ناست یاست، یو استعمارګر په هغه وخت کې چې مو کړی یو جز خلک واست، هغه محدود خلک به په جهادي کارنامو کې ولاړ خلک به. اما تاسو دغه وخت د اوس په د ایسای په شبکه کې خلک سوي خلک یاست، ماوسوي خلک یاست، لکه مالګه چې په اوبو کې ماوسوي دا رقم ماوس واست. تاسو فعلا اوس د ایسای په منطق خبره کوئ. تاسو چیرې واسي استعمار ختم کړئ؟ استعمار خو ملامر ختم کړئ چې تاسو په مکرونو کې خپل سر قربان کړئ. دا خو ملا عبد الله ختم کړئ چې تاسو په مکرونو په چلونو کې شهید شو. هغه ورځ ما دا خبره کړې و چې د قطر نمائندګي دا د مزدورو کسانو په لاس باندې ده. او امریکا او دنیا او افغانانو، تاسو څه تلوسې ودې ته کوئ چې موږ به د قطر څخه موږ ته سوله راځي؟ کومه سوله به تاته راځي؟ یو څوک چې خپل پر عنعنې اسلامي عنعنه باندې، مذاهبو باندې، خپل پر لاسته راوړنو باندې، خپل پر جهاد مقدساتو باندې، خپل پر صبغي او پر رنګ او پر جهاد پر تعلیم او پر لنګوټه باندې هغه پښه کېښوله، هغه خرڅ کړله، د کفري ائتلاف نړۍ خلک سوله. هغه بیا څنګه تاته افغانان تاته احترام لري؟ هغه مکمل خپل د 5 بنګلو ګراو دي په کوټو په کراچي کې، میلیونونه ډالر یې د هلمند د ډبرې چې یوړل په کراچي او په کوټه کې بنګلې پر رانیولې، نن د هغه ګراو دي. د افغانستان چې ورته سرت د افغانستان ته چې میډیا اسلام زه نن راولم، اما چې د پاکستان خوښه دا وایي نه پرېږدي چې میډیا اسلام ورته راولم چې د ایسا خوښه نه وه، دا خلک یې نه ورسره مني. نو خبره دا ته مایوسي ځای نه دی. دا خلک مو په دې 4-5 کاله کې داسې ځپلي دي په نظامي میدانو کې، په اجتماعي میدانو کې، د قومونو په ساته باندې، د طالبانو په ساته. نن ټوټل زموږ عملیات چې زه کوم ټوټل د طالب په لاس یې کوم. طالب پنجابی نن راته وژني، طالب ایرانی نن راته نن شپه دا نن شپه په زرو ایرانیان، پنجابیان او دغه د هیبت الله د ډلې هغه خاص اول نمبر مزدوران را روان دي. ما دې په ذات د خدای قسم د قسم د دې لپاره درته کوم و افغانانو چې خپل دغه موجوده جغرافیې څخه د یو میدان معلومات نه لري، نه سیاسي معلومات لري، نه نظامي معلومات لري، نه د تړونو معلومات لري، نه د ائتلافو معلومات لري. زه ته هم دلته په زرو لښکرې په شپه په موږ روان دي. دلته مې د پاکستان غلامان ټول په 4 کال کې ختم کړل. اوس فعلا د ایران په زرو خلک د نن شپه په موږ روان دي، د نن شپه زر کسه پر کراچي باندې پر موږ روان دي، ټول به وله نن شپه په قلیسنګي کې روان دي، د شندل ولسوالۍ ده، په امامات کې د کوسان ولسوالۍ ده. د هر زر 2,000 کسانو په مقابل کې مې 2,500-300 پټاونه د علاقې د خلکو په لاس، د طالب په لاس، د هغه طالب په لاس چې اوس فعلا هم د دوی غړی دي، دغه په لاس کوم. دا دلیل دی پر دې باندې چې زما طالب نن ټول
ټول دنیا ته دا اعلان کړل ثابت کړل چې قطر کې ناس خلک دا د پاکستان غلامان دي دا زما د طالب زما د مقدساتو زما د اسلامي لاسته راوړنو زما د ملي غرور زما د محمد عمر دا نمایندګي نشي کولای دا ثابت شول اوس فعلا د دوی شاته تک دا چې دوی پر اوربند نه راځي دا چې دوی فعلا مذاکراتو ناظریږي دا دوی چې فعلا اوربند ته نه درېږي هغه دلیل دا دی چې د خلکو موبیت نشته د دې خلکو خبره دلته په افغانستان کې نه چلیږي اوس فعلا شرمېدلي بالته ناشي په هغه قطر کې بیا پټ ګوانتانامو ته بیول کېږي ځکه د خلکو خپل د دین سره خیانت کړی دي دوه خلکو چې اوس په قطر کې ناشتي 2000 مجاهدین په شبرغان کې په مزار کې امریکایانو دوستم ته تسلیم کړل چې خپل د 15 فوټه بدن د غزا سره وباسي او کندهار ته ورسي الله تعالی انتقام ته وګوره ان الله عزیز ذو انتقام الله تعالی صاحب د انتقام دی ان الله يدافع عن الذين امنوا خدای د مؤمن دفاع کوي دوی دا ګمان کوي چې 2000 مسلمانان مهاجر دا به زه د ازبک د